14 د یو کس ژوند د بل کس له ژوند سره توپیر لري، بل هیڅوک ستاسو ژوند او ستاسو احساس نشي درتولی او هیڅوک ستاسو د بدن ټاټوبي ته لاره نشي موندلی او نړۍ هغسې نشي تجربه کولی لکه څنګه یې چې تاسو تجربه کوئ. یوازې ته یې چې خپل ځان د پیژندلی شي، یوازې ته یې چې د خپلو ښو او بدو مسؤلیت لري او یوازې ته یې چې د خپل پرمختګ هیله کولی شي. دا ټول په تا پورې اړه لري، بل څوک د خپلې ناکامۍ لامل مه ګڼه. یو عالم وایي ژوند یوه ښکلې پدیده ده، په دې شرط چې مراندې یې زما په لاس کې وي. زه به ډېر احمق وم چې اجازه ورکړم دغه واګې زما له لاسونو وتښتي. که باور ولري او که یې ونه لري، ته د خپل ژوند اصلي طرح یې. فکر وکړه، ځان وپېژنه، ته قهرمان کېدو لپاره زېږېدلی یې.